لومبۍ خو ستا مبارک وي وسیم جانه چې دا یو سړی مې په دې یو خبره خوښ دی، خوددار دی، ایماندار دی، وفادار دی. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم وسیم جان، ستاسو خوږ ورور، ستاسو ملګری. نن راغلی یو G1 نیوز آفس ته. ما سره ولاړ زما مشر ورور شجر صاحب. شجر صاحب لومبۍ خو ورته په خپل بلاګینګ کې هرکلی ویم چې تاسو موږ له دونه ټایم راکړو. څه به ویل غواړئ د دې آفس په حواله کې؟ لومبۍ خو ستا مبارک وي وسیم جانه چې دا یو سړی مې په دې یو خبره خوښ دی، خوددار دی، ایماندار دی، وفادار دی. نیکې هیلې ستاسو ورور ستاسو ملګری نن خپل کشر ورور سره وسیم جان سره په لا کې دی. او بالکل وسیم جان چې دی هغه زموږ کلي ته د مردانوالو کلي ته راغلی د G1 نیوز افتتاح وه او د هغه د بلاګ شامل دی. نو ده ته خو په خپل کلي کې هرکلی کوم او تاسو ته G1 نیوز. ډېره مننه. راځئ چې دې ته G1 نیوز وښایو. موږ سره اوسئ. برا روان یو G1 نیوز برا هیډ آفس ته. تاسو موږ سره اوسئ. راځئ. شجر صاحب څه به وینا غواړئ؟ بره به کوي چې کوم نیوز روم چې دی یا د دوی چې کوم سیټ اپ دی ټول هغه به ښایو کتونکو ته چې په ویب چینل کې کوم فیسلټي موجود مخکې شی دی. دا خو ټول وریان هم ناست دي. تاسو کتلی شئ دا د G1 نیوز چې کوم ځای کې به خبرنامه کېږي. چې بالکل دا نیوز روم دی، دلته به نیوز روم کېږي او دا زموږ د سوشل میډیا چې کوم سټارز دي، کوم چې زموږ وګړي دي ماشاءالله هغوی ناست دي د ګپ شپ لګي او دا د نیوز روم هغه سیټ اپ دی. مخکې ځو بل آفس ته. سټوډیو ته د G1 نیوز چې کومه سټوډیو ته هې ته راغو. دا به تاسو ته هم ښایو دلته چې څه کم پروګرامونه د رمضان په حواله سره به کېږي هغه هم به تاسو سټلایټ وینئ، لایف به چلیږي. دا موږ سره ورته بالکل وسیم جان دا چې دی نو دا 4K بالکل HD کیمرې چې دي نو هغه د ډرونز دي دلته او کوم سټینډ د ټرایپاډ چې ټول دلته موجود دی. کیمرې د نورې کیمرې دي چونکې هغه لاندې لاکر کې لاک دی هغه نه دی راغشتی او دا صرف ډیکوریشن لپاره نن انټروډکشن هغه تعارف چې هغې لپاره راغشتی شاته سکرینز لګېدلي او دا کوم ځای کې چې موږ موجود یو دا د دغه دپاره کوم کرنټ افیر علاقایي خبرونه دپاره او کوم چې مارننګ شوز دی هغې دپاره دی کې وسیم جان یو سپیشل سیز درته ښیم راځه. راځئ موږ سره اوسئ. ښه دا پکې وړوکې غونډه کې کچن غونډه کې دی. د ټولو نه امپورټنټ سیز چې دی او هغه په چینل کې فرست ټایم ایور ان هسټري چې دی نو هغه دا دی چې دلته به تاسو ته د کوکینګ حوالې سره چې دی هم پروګرام نشر کېږي. دلته مکمل سیټ اپ چې دی د کوکینګ پروت دی او تاسو ته ښکاري ډېر بهترین حاجي صاحب تاسو به څه وایئ؟ حاجي صاحب تاسو به څه وایئ د دې؟ موږ سره د جوسو په پروګرام کې دی خو موږ پروګرام په میوه نشته. میوه نشته. موږ ځو ریډیو چې کوم سټوډیو ده هغې ته ورځو. شاباسي ګډ شاباسي. بل کوم ځای ته چې موږ راغلي یو نو دا د ریډیو سیټ اپ چې دی نو هغه دلته موجود دی. دا فل آل ان ون چې دی هغه پیکج دلته موجود دی. چېرته چې نیوز روم دی، چېرته چې زموږ دپاره نور علاقایي سپورټس او کلچر هغې سره د کوکینګ حوالې سره چې کوم پروګرامونه هغې سره FM ریډیو چې دی نو هغه به هم تاسو له G1 نیوز درکې نیغ په نیغه دی ځای. راغو میک اپ روم ته. شجر صاحب میک اپ روم په حواله کې ورته څه وایي؟ زه به دومره ووایم چې د فن او د هنر په سر په دواړه مخ شو په شکل باندې دونه مزیدار نه یوه بیره نو د خپل صحنه چې ښکلې کولو خامخا د میک اپ ضرورت به راځي. د خپل ځان د ښکلې کولو ضرورت به ځو نو په G1 نیوز کې د میک اپ لپاره یو خپل سپیشل ځای دی چې هلته به انسان ځان تیاري. بلاګ چې کوم د G1 نیوز هیډ آفس تاسو وکتو. شجر صاحب اخره کې به دې خلکو ته څه ویل غواړئ؟ بس اخره کې به زه دغه ووایم چې دا ټول څیزونه چې مونږ وکتل
وی زه د مذهب پوره قایل یم او کلتور هم منم زمون اجرا کې مصلی او رباب دواړه شته دي دلته زمون په سټوډیو کې هر یو څه چې دغه تاسو ته میلاویږي څومره چې څیزونه دي او زم چې دا کتون کې ویلاګ ډېر زیات خوښ شوي د وسیم جان کوم پیج چې د یوټیوب چینل چې دغه سبسکرایب ډېره مننه تاسو هر کله د جیون هیډ افیس ته راتلی شئ دا د په مردان شیخ مکتون کې باقاعده د تاسو نه اجازت غواړم د وی الله په امان